نو یو وخت یو ماشوم د زیږېدو وخت رانږدې شو. د له خدایه پوښتنه وکړه، اورېدلې مې دي چې ما ځمکې ته استئ، خو زه ډېر وړوکی او بېوسه یم، زه به هلته څنګه ژوند کوم؟ خدای ورته وویل، په ډېرو فرښتو کې مې یوه فرښته ستا لپاره غوره کړې ده. هغه په ځمکه کې ستا انتظار باسي او ستا خدمت به کوي. خو ماشوم ډاډه نه شو. بله پوښتنه یې وکړه، زه دلته په دې بله دنیا کې بېغامه یم، یوازې موسکاوې وینم او آسماني نغمې اورم، زه نو ولې ځمکې ته لاړ شم؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا ته سندرې ووایي او تا ته به هره ورځ ومسېږي، ته به د هغې د محبت په غېږې کې پټ شي، تا به ډېر خوشحاله وساتي، ته غم مه کوه. او ماشوم ته بل سوال پیدا شو، زه به د خلکو په خبرو څنګه پوهیږم؟ ما خو د دوی ژبه نه ده زده. خدای په ننګو باندې د مینې لاس راتیر کړ، ورته یې وویل، ستا فرښته به تا ته تر ټولو ښایسته توري در زده کړي او دومره خوږې کلمې به ورنه واورې چې هیڅ وخت به دې نه وي اورېدلي. دا به تا ته هر توری او هر ټکی په پوره صبر او احتیاط در وښیي او په دومره خوند به یې در وښیي چې د زده کړې په زحمت به یې هیڅ پوه نه شي. د ماشوم بلې خبرې ته پام شو. خدای ته یې وویل، نو زه چې هلته لاړ شم بیا به له تا سره څنګه خبرې کوم؟ خدای دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړ. ورته یې وویل، ستا فرښته به تا پوه کړي چې څنګه لاسونه پورته کړي او دعا وکړي. دا به دې له ما سره د خبرو په چل هم پوه کړي، اندېښنه مه لره. ماشوم ته بل سوال پیدا شو، یا خدایه، ما خو اورېدلي دي چې په ځمکه کې بد خلک هم اوسي، له هغوی به مې څوک ساتي؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا له بدو خلکو وساتي، دا به د بلا مخې ته ودرېږي خو تا به ورنه پټ کړي، دا به خپل مرګ ومني خو ستا غم به ونه مني. خو ماشوم بیا هم دوه زړی و او بله پوښتنه ور پیدا شوه، زه ګمان نه کوم چې هلته خوشحال شم، ځکه هلته به نور تا نشم لیدلی. خدای ورته وویل، ستا فرښته به له تا سره تل زما په باره کې خبرې وکړي او هغه لار به در وښیي چې څنګه ما ته نږدې کېدلی شي، که څه هم زه به تا ته ډېر در نږدې یم. دغه وخت په بله دنیا کې په اسمانونو کې چوپه چوپیا شوه او بیا ورو ورو د خاورینې دنیا شور ماشور واورېدل شو چې له ډېر لرې واټه نه راته. ماشوم پوه شو چې نور نو په شیبه نیمه کې خاورینې دنیا ته روان دی او دغه وخت یې له خدایه وروستۍ پوښتنه وکړه، زه خو دا د ځمکې ته روان یم، دا راته ووایه چې زما فرښته څه نومیږي؟ خدای په سر لاس ورتیر کړ او ځمکې ته د را روانېدو په شیبه کې ماشوم ته وویل، یو نوم به یې وي، نوم یې څه کوي؟ ته یې مور بوله یا یو بل اسانه نوم ورته اخله، ادې ورته وایه.